السلام علیکم. زه هومیوپیتک ډاکټر شبیر احمد تاسو ته مخاطب یم. د ټول اول خو تاسو ته ډېر اختر مبارک شه. امید د اختر ورځ مو ډېره خوشحاله وي. څنګه تاسو ته پته ده روژه تېره شوې ده او معدې عادت نه وي د ورځې ته خوراک او بیا قسم خوراک وي، هر قسمه خوراک معدې ته ځي د اختر په ورځ باندې، نو هغې سره ډېره زیاته خلکو ته بدهضمي وشي، پړو ته خرابېږي یا خېټه خرابه شي. نو یې لپاره تاسو یو ډېر بهترین نسخه ښیم کوم چې تاسو په کچن کې موجوده ده، ډېر اسانه ده. نو زه تاسو داسې نسخه ښیم چې هغه تاسو په کور کې موجوده وي او تاسو استعمال کې انشاءالله تاسو به رم نه خرابېږي، معده هم صحیح او بدهضمي هم انشاءالله نه کېږي. یو به تاسو راواخلئ د ادرک ټوکړه، هر کچن کې موجود وي د هر چا په کور کې، او ورسره به راواخلئ یو چمچ سونف، کاږه چې ورته وایي پښتو کې، کاږه به راواخلئ یو چمچه، او ادرک به راواخلئ یو ټوکړه واړه. دې سره به شنه پودینه یا که وچې پاڼې وي د پودینې دواړه چلیږي، هغه به تاسو راواخلئ. که پودینه فرض نه وي، بینلی چې ورته وایي، هغه هم دې لپاره بهترین دی. دا درې اجزا به تاسو راواخلئ او هغه به یو ګیلاس اوبو کې واچوئ، یو پتیله کې به ګیلاس اوبه واچوئ، پای کې واچوئ او ښه وخوټ کوئ. چې ښه وخوټ کېږي هغه بیا تاسو راواچوئ، چڼ به کوئ او هغه څکئ. تاسو د هرې ډوډۍ نه مخکې هم څکلی شئ او ډوډۍ پسې هم څکلی شئ. کوشش به کوئ چې چیني پکې نه اچوئ، پیکه به څکئ. او که فرض نه تاسو پیکه نه شئ څکلی، نو بیا بهتره ده چې ورسره ګوړه ټوکړه وخوړی شي یا پکې شات واچولی شي، خو چیني به پکې نه اچوئ، ځکه چیني واچولی شي د هغې اثر هغه شان بیا نه وي. نو دا نسخه انشاءالله استعمالوئ. دا درې څیزونه دي، دا هر چا کره موجود وي. ستاسو به بدهضمي هم نه کېږي، ستاسو به زړه هم ښه وي، لوږ به هم بالکل نارمل وي، او چې کوم دا هیوي خوراک کېږي د اختر په دې ورځو کې، نو هغه به انشاءالله هاضمه ډېره ښه راځي. او دا هسې تاسو نور کله هم داسې استعمالولی شئ چې کله دا نسخه تاسو استعمالوئ نو ستاسو به د ډاکټر ضرورت نه راځي، د معدې دوايانو د خوراک ضرورت به انشاءالله نه راځي. امید د ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. که ویډیو ستاسو خوښه شوي وي، زما دا چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ، کمنټ وکړئ، لایک کړئ، او دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. جزاک الله. الله حافظ.